د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو را بولند د مهال لاندو مهمو خبرونو ته بیان میوند خپلواک ولسمشر حامد کرزي له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر وویل چې افغان ولسمشر د برتانیې د حکومت دا پریکړه یو پر وخت اقدام بللی دی. په همدې حال کې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د هیواد امنیت وساتي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره هیڅ ډول اندېښنه شتون نه لري. د ښاغلي وزیري په وینا د ملي اردو ځواکونه اوس هیڅ ستونزه نه لري او تر 2015 کاله پورې به د هیواد هوایي ځواکونه هم د دې وړتیا پیدا کړي چې د هیواد امنیت خوندي کړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د برتانیا 15,000 سرتیري له افغانستان څخه ووځي. د دفاع وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژل شوي، یو تن ټپي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. د دفاع وزارت د رسنیو دفتر وویل چې دغه عملیات تېره ورځ په لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې وشول. د دې وزارت په وینا په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په نړۍ او وټه پور ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې پرون 15 وسلوال وژل شوي، یو ټپي او 4 نور نیول شوي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال یوز محمد نظیري وویل چې 2 وسلوال د نړۍ ولسوالۍ په ازریګل سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي او یو ټپي دی. دغه راز په وټه پور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي، 4 تن نیول شوي دي. طالبانو د دې دواړو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په نورستان کې چارواکي وایي د تیرو 6 ورځو راهیسې هڅه کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې د دواب ولسوالۍ وساتي. دغه ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بنده شوې او لا هم د ښکېلو خوا ترمنځ جګړه روانه ده. وروستی خبر همدا چې د سوریالي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي تر راتلونکي سفره د هیواد یو شمېر نور طالب مشران هم له خپلو زندانونو څخه خوشي کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل تمه ده ښاغلی کرزی به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلي قاسمیار د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د پاکستان لخوا د طالب مشرانو خوشي کول ضروري وبلل. د خپلو تخنیکي همکارانو نه په مننې سره درنو لیدونکو د دې مهال